السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. وزیر اعظم شهباز شریف په دوشنبه کې د ګلیشیرز او خوندي ساتلو په اړه د نړیوال کانفرنس ته د خپلې وینا پر مهال وویل چې د سیند طاس معاهدې یو اړخیزه بندول په هیڅ ډول د منلو وړ خبره نه ده. په پاکستان کې 14,000 ګلیشیرز دي او د پاکستان د نیمایي دریابونو او په له دې هم ګلیشیر څخه راځي. د ماحولیاتي بدلونونو له کبله قدرتي ذخیرې په ډېرې چټکتیا سره ویلیږي او ایکو سیستم هم اغیزمن کیږي. د ګلیشیر ساتنه او پوره پاملرنه ته اړتیا لري. وزیر اعظم شهباز شریف او تاجک صدر امام علي رحمان په دوشنبه کې سره ولیدل. د ملاقات پر مهال په ډېرو ارزښت وړ سیمه ییزو او نورو چارو باندې خبرې وسوې. په بیلابیلو څانګو کې و مرستو ته د ودې په لړ کې خبرې وسوې. د ملاقات پر مهال وزیر اعظم وویل چې موږ د منځني ایشیا له ریاستونو سره و اړیکو ته د ودې ورکولو دپاره پخې ارادې لرو او غواړو چې سی پیک د منځني ایشیا تر ریاستونو پورې وغوړېږي. فیلډ مارشل اسیم منیر د بیلابیلو پوهنتونونو له وایس چانسلرانو، پرنسپلانو او مخورو استادانو سره په خبرو کې وویل چې د کشمیر هیڅ ډول سودا امکان نه لري. بھارت به د پاکستان زړه کشمیر کله هم نه پرېږدي او به د پاکستان د پارولو وروستی حد دی. موږ به د 24 کروڑه پاکستانیانو بنیادي حقوق و هیڅ چاته هم نه ورپرېږدو او د بھارت اجارهداري موږ نه منو چې د حق جګړې لوی ثبوت دی. ټول کام یو موټی دی چې دغه اوسپنیز دیوال د دنیا هیڅ قوت نسی نړولی. په بلوچستان کې د ترهګرۍ کوونکي فتنه الهندوستان دی. استادان د پاکستان تر ټولو لویه سرمایه ده چې د پاکستان کیسه ور روانو نسلونو ته ورسیږي. د بلوچستان ټولي پولی ټیکنیک ادارې و ټیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ویکیشنل اتھارټي ته وسپارل شي. د وزیر اعلی امیر سرفراز بګټي په صدارت کې د تکنیکی تعلیم په هکله غونډه په کوټه کې وسوه. په غونډه کې پریکړه وسوه چې د محکمه انډسټریز او د سوشل ویلفیر د تکنیکی مرکزونو په ملتیا ټولي تکنیکی تعلیمي ادارې به د محکمه مهنت او افرادي قوت تر انتظام لاندې بي ټي ټا ته وسپارل شي. په غونډه کې د بورډ اف ټیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ټریډ ټیسټینګ اپریشنل کنټرول و بلوچستان ټیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ویکیشنل اتھارټي تر انتظام لاندې د راوستلو پریکړه وسوه. د انتظامی بدلون دپاره په لیګل فریم ورک کې د ترمیمونو مسوده په منظورولو دپاره د کابینې په غونډه کې وړاندې کیږي. د بلوچستان وزیر اعلی امیر سرفراز بګټي د ساتندویو ډلو پر مړینیو کاروایانو باندې د ډاډمنتیا څرګندونه کړې ده. وزیر اعلی وویل چې په لورلایي او کیچ کې د ترهګرانو په ضد کاروایانې په زړه پورې دي. د لورلایي عملیات د ریاستي واک پر ځای ساتلو څرګندونه کوي او په کیچ کې د ترهګرانو په ضد کاروایي د ساتندویو ډلو د مهارت څرګندونه کوي. په بلوچستان کې د همن په لاره کې خنډ اچونکي به هیڅ توګه ونه بخښل شي. د بلوچستان حکومت د دشمن په ضد هره مورچه نیولې ده. د بلوچستان وزیر اعلی امیر سرفراز بګټي وویل چې په لورلایي او کیچ کې پر وخت کاروایانو دشمن له ناکامۍ سره مخامخ کړی دی. په کوټه کې د انساني ګریزي او غیر قانوني کډه کولو په هکله د فریقونو د خبرتیا سیمینار وسو. د تعلیم صوبایي وزیر رایلا حمید خان درانی، پارلماني سکریټري لیاقت لیډي، د بلوچستان اسمبلی غړی ملک نعیم خان بازی، کمشنر کویټه ډیویژن حمزه شفقت، ډیپټي کمشنر مستون، کیپټن ریټایر راجا حتر حباس، ډایرکټر ایف آی ای او نورو اعلی واکمنو او د سیول سوسایټي نمایندګانو پکې ګډون درلودی. په دا مهال د تعلیم صوبایي وزیر رایلا حمید خان درانی، پارلماني سکریټري لیاقت لیډي، ایم پی ای ملک نعیم بازی او نورو وینا په کولو وویل چې انساني ګریزي او په غیر قانوني توګه وترقي کړل سو او خوشاله هیوادونو خواته غیر قانوني هجرت او اوس یوه نړیواله ستونزه جوړه سوې ده او د بدمرغه پاکستان او اوس د بلوچستان صوبه هم د دې ښکاره سوې ده. ولی چې د دوی هیوادونو افغانستان او ایران سره سرحد لګیږي، بلکې یو اوږد سمندري لار هم د انساني ګریزي دپاره کشش لري. اوس خو کوچني ماشومان هم په تښتولو د هغو اندامونو د هیواد د باندې د خرڅولو ناوړه دنده دغه انساني ګریزرانو پیل کړې ده او اوس به موږ ټولو ته په ملګرتیا د دې د ختمولو دپاره د حکومت سره مرسته کول وي.
د روغتیا صوبایي وزیر بخت محمد کاکړ او د پاکستان پیپلز پارټي مخور او د بلوچستان د وزیر اعلی استازي سید اقبال شاه په کشمیر کالوني نوي کلي کوټه کې د جوړ شوو سړکانو او د پرمختګ د نورو منصوبو پرانسته وکړه. پر دې مهال ولس ته د وینا پر مهال د روغتیا وزیر بخت محمد کاکړ وویل چې د بلوچستان د وزیر اعلی میر سرفراز بګټي د ویژن په رڼا کې په خپله ولکه کې ولس ته د بنیادي اسانتیاو ورکولو دپاره په خپل لاس کې ټولو وسایل په کار اچول کیږي، ځکه چې په تیرو وختونو کې له دې ولکې څخه ټاکل شوو کسانو پاملرنه نه ده کړې. د روغتیا وزیر وویل چې په سیمه کې د روغتیا او بخار تعلیم امن و امان سیورج د کوڅو سړکانو ښېګړه زموږ په لومړۍ پاملرنه کې ځای لري. پر دې مهال د بلوچستان د وزیر اعلی استازي سید اقبال شاه او نورو مخورو هم ویناوې وکړې او د سیمې ستونزې یې وړاندې کړې. د بلوچستان فوډ اتارټي لخوا په کوټه کې د انساني روغتیا لپاره د اندېښنو رامنځته کوونکو کرنیزو چارو په ضد کوټلې کاروایانې روانې دي. د سیورج په مردارو او زرجنو اوبو باندې د سبزیانو پر کښت باندې کولو باندې په بشپړه توګه بندیز لګولی دی او پر دې سربیره په بېلابېلو ځایونو کې و روغتیا ته د تاوان رسونکو کروندو په ضد د FIA ډلې کار کوي. په دې لړ کې اتارټي په تیرو 4 ورځو کې د روانې کاروایي پر مهال پر 100 ایکړونو مځکو باندې و روغتیا ته د تاوان رسونکي کروندې له منځه وړي دي. پر نیو سبزل روډ او د سی پیک روډ کوټې په شاوخوا سیمو کې د سلاد، پیاز، پودینې، ګوبي او پالک کروندې له منځه وړل سوي دي چې په مردارو او زرجنو اوبو اوبېدلې. او اوس له دې سره سم د پښتو خبرونه او پای ته ورسېدل او مشترک کړي. اجازت د لوی الله په امان.